اوه صدیقي دا څه کوې او داس داسې کیږي چې ته پې لګیا یې. اوس به د الله جل جلاله دربار ته درېږې او داس په داسې طریقه کوې، نه د سنتو خیال ساتې او نه هم د ادب. په اودس کولو کې دا احساس ډېر مهم دی چې زه اوس د الله جل جلاله دربار ته درېږم او اودس د دې لپاره کوم. زه یې اوس درته ښیم چې اودس څه ډول کیږي، زده یې که. اوس ګوره چې زه اودس څه ډول کوم. تر ټولو مخکې نیت کول دي چې زه اودس کوم، د الله جل جلاله حضور ته درېږم. له زړه نه نیت کول کافي دي. له هغه نه وروسته به بسم الله ووایې او 3 وارې به لاسونه دغسې ومینځې. له لاسو مینځلو وروسته به خولې ته اوبه واچوې. نه مقصد دا دی چې خوله پاکه شي. نبي علیه السلام ډېر په مسواک وهلو باندې اهتمام کړی او فضیلت دا بیان کړی دی چې د مسواک وهلو سره لکه 80 ځلې چې لمونځ دې کړی دومره ثواب. او نبي علیه السلام تل د مسواک وهلو استعمال کړی چې په دې سره خوله ډېره ښه پاکېږي. د مسواک نیولو طریقه دغه ده چې په دغه ډول سره ونیول شي او دغسې وکارول شي. پورته او ښکته باید ونه سولول شي ځکه چې تکلیف درته پیدا، او هر ځل باید ومینځل شي. سمه ده د مسواک وهلو لپاره هر ځل باید ومینځل شي، بغیر له مینځلو کېنښودل شي. که چېرته مسواک نه و نو بیا د ګوتو په واسطه غاښونه باید پاک کړل شي. په خولې کې باید اوبه ډېرې ورغړول شي تر څو خوله په مکمل ډول باندې صفا سوتره شي او باید 3 ځله وشي. او که روژه نه وي نو باید غرغره وکړل شي تر څو ښه پاکه شي. له هغې وروسته د پوزې مینځلو طریقه ده. د پوزې لپاره د استنشاء لفظ راغلی او طریقه یې دغه ده چې په ښي لاس به اوبه راواخلې او دغسې به یې پزې ته واچوې او په چپ لاس به پوزه پاکه کړې. دا به 3 وارې وکړې او په کوچنۍ ګوته به پوزه پاکه کړې. صحیح ده؟ وګوره. له هغه نه وروسته مخ مینځل دي 3 ځلې، د ټنډو له ویښتانو نه ښکته د زنې تر کوزې حصې پورې، د یو غوږ له نرمۍ څخه تر بل غوږ پورې 3 ځلې مخ مینځل دي. پوه شوې؟ که چیرې ګیره غټه وي نو په پوره ډول باندې باید اوبه ورسول شي، او که ګیره نه وي غټه د غوږونو تر ویښتانو پورې مینځل سمه ده. او د ګیرې خلالول سنت دي. ګوره چې زه یې څنګه کوم. ये आपका 1 मरतबा हुआ. کومو ځایونو ته چې اوبه سمې نه رسېږي هغه ځایونه باید وسولول شي. د غوږونو دغه نرمۍ دغه حصې باید ډېرې وسولول شي او په پوره ډول باندې اوبه ورسېږي. او په وروستیو کې خلال ډېر ضرور دی، سنت دی، باید دغسې وسولول شي. دغه د خلال طریقه ده. له هغه نه وروسته 2 لاسونه مینځل دي تر څنګلو پورې. په لاسونو مینځلو کې لومړی ښی لاس مینځل کېږي او بیا چپ لاس. په لاسونو مینځلو کې باید له ګوتو شروع کړي. دغسې ورته وګوره. باید تر څنګلو پورې په سم ډول باندې ومینځل شي او له هغه وروسته چپ لاس. له هغه نه وروسته خلالول دي د ګوتو چې په دې طریقې سره کېږي. دا سنت طریقه ده او دا خلالول د ګوتو دي. له هغه وروسته د سر مسح کولو طریقه ده. د سر مسح کولو طریقه په دې ډول ده. په لاس کې به اوبه راواخلې، دغه 3 ګوتې دغه به د پیل د سر حصې باندې کېږدې تر اخره پورې، او له دغه حصې نه به لاسونه بیرته راوړې او دغه ګوتې چې په دې به غوږونه صفا کړې او دغه ګوتې د غوږ شاته ځایونه به صفا کړې. له دې سره به څټ مسح وکړې او د مرۍ مسح کول مکروه دي. د څټ مسح کول سنت دي. ګوره چې زه څنګه کوم. په پښو مینځلو کې باید لومړی ښی پښه ومینځل شي او بیا ورپسې چپ. دا هم په ښي لاس باندې اوبه واچول شي او په چپ لاس باندې ومینځل شي. او په دې کې هم د پښې لاندې حصه چې کوم ده دا هم باید ښه وسولول شي او اوبه ورته ورسېږي.
په دې کې هم د پښې حلالول سنت دی، د ګوتو منځونه دا سنت طریقه ده، په دې ډول باندې کیږي. دا هم الحمدلله د سنت مطابق د اودس کولو طریقه. په دې طریقې سره ته اودس وکړې نو ډېر غټ اجرونه او ثوابونه دي. ودرېږه، اودس کول خو دې زده کړل، یو څه ویل هم ضروري دي. مونږ د اودس په پیل کې بسم الله وویل او د اودس په منځ کې یوه دعا د مسنون چې هغه باید وویل شي. اللهم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں خوشحادگی پیدا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. دا د اودس په منځ کې ویل کېږي چې ډېر غټ ثوابونه او برکتونه لري. کله دې چې اودس ختم کړ له هغه نه وروسته به دغه دعا ووایې: اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اور جب اشهد ان لا الہ الا کہیں تو انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کریں. اور پھر ایک دعا ہے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا پڑھ لیں کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور مجھے خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا. ٹھیک ہے، کریں گے. یو حدیث بل هم واوره. له اودس کولو نه وروسته حضرت ابو هریره فرمایي چې له اودس کولو نه وروسته چا خبرې ونه کړې او لاړه لمونځ یې وکړ نو الله تعالی به د هغه ټول ګناهونه معاف کړي. نو انشاءالله همداسې به کوې انشاءالله. انشاءالله. جزاک الله خیر. ٹھیک، جزاک اللہ. السلام علیکم. درنو مسلمانانو ورونو، دغه د اودس کولو طریقه تر ډیره شیار کوي. کیدای شي ستاسو د یو شیر له برکته د ډیرو مسلمانانو ورونو اودسونه سم شي چې په دې سره به تاسو ته الله تعالی ډیر غټ اجرونه درکړي. ومن الله توفیق.